بعضې خلک دغه تپوسونه هم کوي چې یاره ما سره لږه چاندي ده او لږې پیسې دي، نو آیا زکات په ما باندې شته او که نشته. یا بعضې خلک دغه تپوس هم کوي چې ما سره لږه سونه ده او لږې پیسې دي را سره، نو آیا په ما باندې زکات شته او که نشته. عزتمندو د زکات په باره کې نن د سره یو څو مسلې ذکر کوم چې اکثر خلک د دې په باره کې تپوسونه کوي. عزتمندو د ټول نه اول زکات په چا باندې فرض دی؟ زکات په هر مسلمان عاقل بالغ چې صاحب نصاب وي په هغه باندې زکات فرض دی. اوس نصاب څومره مال دی؟ په اسانو الفاظو کې چا سره چې 52 تولې چاندي وي یا 7.5 توله سونه وي یا د سره دومره نقد روپۍ دي چې 52 تولې چاندي پې کېږي یا د سره د تجارت دومره مال دی چې 52 تولې چاندي ته د هغې قیمت رسي، نو په ده باندې زکات فرض دی. یا بعضې خلک دغه تپوسونه هم کوي چې یاره ما سره لږه چاندي ده او لږې پیسې دي، نو آیا زکات په ما باندې شته او که نشته. یا بعضې خلک دغه تپوس هم کوي چې ما سره لږه سونه ده او لږې پیسې دي را سره، نو آیا په ما باندې زکات شته او که نشته. نو عزتمندو یاد وساتئ که چا سره لږه چاندي وي یا لږه سونه ورسره وي یا لږ ورسره نقد روپۍ دي ورسره یا لږ ورسره د تجارت مال هم شته دی، نو دې به د دې ټولو مجموعه را جمع کړي او بیا به قیمت ولګوي. که چېرې قیمت یې دومره شو چې 52 تولې چاندي پې کېږي یا د هغې نه زیات شو، نو ده باندې زکات فرض دی. او که چېرې قیمت یې دومره وو چې 52 تولې چاندي پې نه کېدله، نو په ده باندې بیا زکات فرض نه دی. او دغه شانتې په کارخانو کې چې او فیکټریانو کې چې کوم ماشینونه لګېدلي دي غټ غټ، هغې کې زکات شته او که نشته، نو په هغې کې هم زکات نشته دی. البته په دې ماشینریانو کې په دې فیکټریانو کې چې کوم ماشینریانې دي په هغې کې چې کوم مال تیاریږي په هغه مال کې به دې زکات ورکوي. په آخره کې که د چا څه مسله وي چې هغه د زکات په باره کې وي یا د بل څه په باره کې وي تپوس کول غواړي، نو هغوی دې خپله مسله د کمنټ په ذریعه کې هم کولی شي او مسنجر کې هم تپوس کولی شي. په یوټیوب کې زموږ چینل مولانا محمد امین په نوم باندې دی او فیسبوک کې چې دی مولانا محمد امین باندې هم زموږ پیج دی، په هغې کې هم هغه تپوس کولی شي. دا زکات به هله دې مال کې ورکوي چې کله هم د ده په ملکیت کې وي او کال پې تیر شي، نو بیا به پکې زکات ورکوي.